او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجب کی. زمونږ په آیاتونو باندې خو هغه خلک ایمان راوړي چې دغه آیاتونو په اورولو سره چې کله هغو ته نصیحت کیږي نو په سجده پریوځي او د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي او لوی نه کوي. اړخونه له بسترو څخه بیل وي، خپل پروردګار ته له ویرې او هیلې سره خپل غوښتنه وړاندې کوي او څه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه د خدای په لار کې لګښت کوي. نو د خوشحالۍ او زیري کوم وسایل چې د هغو عملونو په مکافات کې د هغو لپاره پټ کړای شوي دي هیڅوک پرې خبر نه دی. نو آیا دا کېدای شي چې څوک چې مؤمن وي هغه د هغه چا په څیر شي چې فاسق وي؟ دغه دواړه نشي برابرېدای. کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او غوره عملونه یې کړي دي د هغو لپاره خو د جنتونو استوګنځای دی د میلمستیا په ډول د هغو د عملونو په بدل کې. او کوم کسانو چې فسق غوره کړی دی د هغو هستوګنځای دوزخ دی. هر کله چې هغوی له هغه نه وتل وغواړي بیرته به په هغه کې وغورځول شي او هغو ته به وویل شي چې اوس د همغه اور د عذاب خوند وڅکئ چې تاسې هغه دروغ ګاڼه.